الله سوچت کا اوامین په زور وایا ابدا چې وانه ورم فریاد په دې دنیا کې ډیر زیاته مننه د آزاد شعر ته بیا وی آزاد خجی هغه داسې دی چې ارمان چې مدمنز د پولی ټول شي اواره چې هر یو سړی وګرځي آزاد په دې دنیا کې. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو درمان ټي وي ده او زه امام منظر او ناستې نن د خوشحال بابا په مزار کې ښکلی موسم دی، ډېر زبردست موسم دی، ډېر جانانه عاشقانه فینټاسټک موسم جوړ شوی دی. ما سره د کاټلنګ د علاقې نه ډېر درانه او خواږه مشران او کشران راغلي دي. زمین صاحب دی، مجبور صاحب دی، عبید صاحب دی، درمان صاحب چونکې پکې مره دی، دا پلیټفارم هم دی هغه دی، او مبشر صاحب دی او امید صاحب دی، او شاته زما نه چې کوم ملګري دي زما د کلي زما د علاقې دا ټول ناست دي. ټولو ته ویلکم وایم په خیراتې ورته ورکوم. عبید صاحب اورم خو د هغې نه مخکې چې کوم ما ملګري واورېدل زمین صاحب، مجبور صاحب، امید صاحب، ماشاءالله یو بل د پاسه ښکلي شاعران، ښکلي لیکوالان. اکثر دا خبره زه کومه چې وروڼو په دې سوشل میډیا چې څوک راغلي دي او ځان نه د سوشل میډیا ښاپیري جوړ کړي دي امید صاحب، نو اصل دغه نه دی. اصل چې کوم دی هغه خاموشه دی، اصل خاموشه دی، اصل خمیر چې کوم دی هغه خاموشه دی. نن هغه ثابته شوه چې کوم خلک د دې سکرین نه د دې شیشې نه هغه شاته دي، خلک هغه دي، سوچ هغه دی، اواز هغه دی. نو ډېر متاثره شوم د دې ملګرو نه او ډېر وخت نه اخلم راځم عبید صاحب ته او عبید صاحب نه به اورم ډېر کلامونه. نو زه په منځ کې اوس نورې خبرې نه کوم. عبید صاحب مننه تاسو دغه در کومه. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه د ټولو ملګرو او بیا په تیره منظر صاحب خوشحاله یم او ډاډه یم او زړه خو مې خوشحاله هم دی، خو کېدای شي خبرو کې یا شعرونو کې ګډوډېږم ځکه چې دومره لوی سړي سره د شاعرۍ په دنیا کې یا د پښتونولۍ په دنیا کې زه به دا ووایم دومره د لوی سړي سره ناسته دا موږ دپاره ګرانه ده. لږه خبرې هم ګرانه دي، شاعري هم ګرانه ده، خو زه به غزل وړاندې کړم تاسو ته. منظر صاحب ډایرکټ به غزل ووایم چې د ښار په یو مرله د کلي جرب ځمکه کېده، د ښار په یو مرله د کلي جرب ځمکه کېده، لکه په یو بوجی کباړ چې یو کنجکه کېده. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. د ښار په یو مرله د کلي جرب ځمکه کېده، لکه په یو بوجی کباړ چې یو کنجکه کېده. راځئ چې ړنګ یې کړو دا فیصله ټول وکړه، راځئ چې ړنګ یې کړو دا فیصله ټول وکړه، هلته خبره د کابل نه تر اټکه کېده. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. ړنګ یې کړو دا فیصله ټول وکړه، هلته خبره د کابل نه تر اټکه کېده. او منظر صاحب شعر دی چې اخر به یې روغه کړله یو بل ته به غاړې وتل، اخر به یې روغه کړله یو بل ته به غاړې وتل، افسوس شروع به د جرګې د تور ټوپکه کېده. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. اخر به یې روغه کړله یو بل ته به غاړې وتل، شروع به د جرګې د تور ټوپکه کېده. او شعر دی چې ماله به یې ډاډ راکوو ویل به یې لا زه ژوندی یم، ماله به یې ډاډ راکوو ویل به یې لا زه ژوندی یم، نو تسلي به مې په ګران بابا جان ځکه کېده. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. ماله به یې ډاډ راکوو ویل به یې لا زه ژوندی یم، نو تسلي به مې په ګران بابا جان ځکه کېده. او ځان مې راونغښتو په رورو ترېنه صبر شومه، ځان مې راونغښتو په رورو ترېنه صبر شومه، دغه مې خپل کې به د هر یو سړي سپکه کېده. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. ځان مې راونغښتو، ډېره زیاته مننه. ځان مې راونغښتو په رورو ترېنه صبر شومه، دغه مې خپل کې به د هر یو سړي سپکه کېده. او شعر دی چې بیګا په خوب کې ګرځېدمه د جنت په باغ کې، د هر بیګا په خوب کې ګرځېدمه د جنت په باغ کې، د هر یو بوټي د میوې نه پکې سکه کېده. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. بیګا په خوب کې ګرځېدمه د جنت په باغ کې، د هر یو بوټي د میوې نه پکې سکه کېده. او په تصور کې شاته تللی وم زړې دنیا ته، په تصور کې شاته تللی وم زړې دنیا ته، ایک واده وه او که خبره وه خو کلکه کېده. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. په تصور کې شاته تللی وم زړې دنیا ته، ایک واده وه او که خبره وه خو کلکه کېده.
او مقته د منظر صاحب چې چرته مین نشم خدای غریبي مې هم ده چرته مین نشم خدای غریبي مې هم ده ابدا یره به زما د دغه شکه کېده ډېره زیاته مننه بل غزل به هم ووایم چې تر سوچ وي انسان دلته آباد په دې دنیا کې تر سوچ وي انسان دلته آباد په دې دنیا کې تر هغه به وي خامخا فساد په دې دنیا کې ډېره مننه ډېره زیاته مننه منظر صاحب تر سوچ وي انسان دلته آباد په دې دنیا کې تر هغه به وي خامخا فساد په دې دنیا کې په ژوند کې زما قدر په ژوندو خلکو کې نه و منظر صاحب تاسو ته ډالې ډېره مننه په ژوند کې زما قدر په ژوندو خلکو کې نه و د مرګ نه پس به زه هم شم یاد په دې دنیا کې ډېره زیاته مننه تاسو ته ډالې چې په ژوند کې زما قدر په ژوندو خلقو کې نو د مرګ نه پس به زه هم شم یاد په دې دنیا کې او منظر صاحب نفرت دې داسې ختم شي چې څنګه دې زړه غواړي د مینې دې په شغ لګي باد په دې دنیا کې ډېره زیاته مننه دا شعر هم راته بیا ډېره زیاته مننه منظر صاحب نفرت دې داسې ختم شي چې څنګه دې زړه غواړي د مینې دې په شغ لګي باد په دې دنیا کې او چې ټول ابن آدم یو نو دا فرق بیا د څه دی چې ټول ابن آدم یو نو دا فرق بیا د څه دی خدایه چې زرغون نشي تضاد په دې دنیا ټول ابن آدم یو نو دا فرق بیا د څه دی خدایه چې زرغون نشي تضاد په دې دنیا کې او منظر صاحب شعر تاسو ته دام ډالې ارمان چې مو د منځ دا پولې ټولې شي هوارې ارمان چې مو د منځ دا پولې ټول شي اواري ارمان چې مو د منځ دا پولې ټول شي اواري چې هر یو سړی وګرځي آزاد په دې دنیا ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه شعر دی یار دا تاسو دې کړه کوی شي به نه ډېره زیاته مننه دا سیده جی ډېره زیاته مننه ارمان چې مو د منځ دا پولې ټول شي اواري چې هر یو سړی وګرځي آزاد په دې دنیا کې او شعر دی چې یو داسې مثالي امن تاریخ کې لیدل غواړم چې ختم شي دنده د هر جلات په دې دنیا کې چې دوی په کور کې کېني کور کې کېني چې خبره خط بېروزګاره شي حد دا شعر مو ته ډېره زیاته مننه شعر دی چې یو داسې مثالي امن تاریخ کې لیدل غواړم چې ختم شي دنده د هر جلات په دې دنیا کې ابدا لاس اوچت کا مننه ډېره زیاته مننه منظر صاحب ابدا لاس اوچت کا او امین په زور وایا ابدا لاس اوچت کا او امین په زور وایا ابدا چې وانه ورم فریاد په دې دنیا کې ډېره زیاته مننه د آزاد شعر ته بیا وایي آزاد خجي هغه داسې دی چې ارمان چې مو د منځ دا پولې ټولې شي اوارې چې هر یو سړی وګرځي آزاد په دې دنیا